زما خزه او زما لونه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري. دا میډیم سکولونه او کالجونه که دا ستاسو زړې زړې ایرانی چادرو کې بار راونوتې نو ما نه دا ګیره کړه. دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلوئ لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه وي، دا به ډماني. دا جینکۍ دې ته به بیا پښتنې نه وایي، دا به بیا ډوي وي. ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده. پلار چې دوپړی غږوي که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت کړي چې پلار یې دوپړی ماري، نو بچی به یې ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده. زما ښځه او زما لونه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري، د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري، د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري، د پردو سنډاګانو کرکټونه او بالونه ګوري.